د دنیا پر اسبابو د غرور په اړه د یوه شکر کوونکي او کافر ترمنځ بحث چې الله پاک پکې د دنیا اصلي حیثیت موږ ته راښیي. دغه موضوع د کهف سورت په 32 آیت کې پیلېږي. د کیسې لنډیز داسې دی چې دوه ملګري وو. یوه په الله تعالی ایمان درلود او بل یې کافر وو. دواړه مالداره وو. یوه یې خپل مال ټول د الله پاک په لاره کې صدقه کړی وو او ځان ته یې نورماله ژوند ټاکلی وو او آخرت ته یې پر دنیا ترجیح ورکړې وه. خو بل یې مال ذخیره کړی وو او سخت پرې مغرور وو او ټول پام یې پر دنیا ورټول وو. الله پاک دغه کافر ته 2 باغونه او د ژوند نور امکانات ورکړي وو چې جزئیات یې قرآن کریم پر روانو آیتونو کې وایي. یوه ورځ هغه مؤمن سړی د خپل کافر ملګري تر څنګ ورغی او نصیحت یې ورته وکړ چې د دنیا په ژوند مه مغروره کېږه، ځکه دا هر څه درنه پاتې کېږي او ته به ترې ځې او آخرت د خوباییو په اړه یې ورته وویل. کافر ملګري په ځواب کې همدا ورته ویل او ټینګار یې کوه چې وګوره، زه همدلته باغونه او ښکلې ځمکې لرم او داسې فکر یې کوه چې دغه نعمتونه به همیشه له ده سره وي او دی به ورته ژوندی وي او ویل یې چې که بیا هم قیامت راشي، د ده په فکر باندې که بیا هم احیانا قیامت راځي، په دنیا کې دا هر څه لرم، په آخرت کې به هم راته همدا ډول او تر دې غوره راکول کېږي. ځکه خو په ځان باندې او په خپل امکاناتو باندې ډېر باور او فکر یې کوه چې همدغه امکانات به په آخرت کې هم ورته برابر وي او په دنیا کې به هم دی پې آباد او کامیاب وي او په آخرت کې به هم دی بریالی. کمبخت په دې ګمان و چې دنیا کې چې دومره مالدار دی نو آخرت کې به هم مخکښ وي. د صاحب الجنتین په کیسه کې دغه دواړه ملګري مؤمن او کافر په خپلو دریځونو ټینګار کوي. مؤمن یې هڅوي چې د دنیا په مال او متاع غرور ونه کړي او د کفر پر ځای د الله پاک شکر ادا کړي چې نعمتونه یې ور زیات کړي او برکت پکې واچوي. خو برعکس کافر ملګری یې وایي چې دا هر څه ما پخپله کړي او د شکر په ځای کفر کوي. الله تعالی د ده په باغونو او مال باندې تباهي راولي او هر څه یې له منځه ځي. کله چې کافر دا هر څه په خپلو سترګو وویني او حقیقت ورته معلوم شي، سخت پښیمانه شي، خو دا پښیماني له وخته تیره وي او ګټه نه کوي. زموږ او ستاسې په وخت کې چې انسانانو ته وګورې، هغوی چې ډېر مالدار دي، خلک فکر کوي دا به ډېر ښه خلک وي، دا به ډېر دینداره وي، دا به الله پاک ته نږدې وي ځکه مال یې ورکړی دی. نه، مال د الله پاک د مینې معیار نه دی. همدغسې د اوسني وخت کې وګورئ، دغه کفري ملکونه چې څومره پرمختګ کوي، کافران څومره پرمختګ کوي، مسلمان ته پیغور کوي چې که ستاسې دین په حقه وی او ستاسې دین رښتینی وی او تاسو د الله پاک نږدې بندګان وی، نو تاسې ولې دغه حالت لرئ؟ اسلامي ملکونو کې دغه وضعیت او دغه اسلامي ملکونه چې په فقر او بېوزلۍ کې اخته دي ځینې، نو دغه ټول پیغور ورته کوي. همدغه کټ مټ خبره همدغه کافر هم کوله، سره له دې چې تقدم او پرمختګ او دا هر څه د دې نه څوک انکار نشي کولی، اما دا خو د معیار د دې نه دی چې الله پاک چاته مال ورکړی نو په هغه به مهرباني. نه، که دغه مال د وزر د مچ د وزر په اندازه باندې حیثیت او ارزش لرلی، الله پاک به کافر ته نه وی ورکړی، ځکه کافر د الله پاک دښمن دی. نو مال د الله پاک د مینې او الله پاک ته د نږدېوالي معیار نه دی. مال یوازې د دنیا اسباب دي او چې کله پې فنا راشي، هر څه له لاسه وځي، بیا انسانان پوهېږي چې د مال حقیقت څه دی. قرآن کریم واقعي او د لوی تاثیر نه ډکې کیسې د انسانانو د عبرت لپاره بیانوي. د صاحب الجنتین یا د 2 باغونو د خاوند کیسه مو تر دې ځایه واورېده. لوی عبرت او درس پکې پروت دی چې په اورېدو یې د مؤمن زړه ډاډه کېږي او ایمان یې تازه کېږي. او د کافر لپاره درس دی چې د دنیا ښکلا که هر څومره زیاته وي، فاني ده او له منځه ځي. تر هر څه مهم معنویات دي. مادیات فنا کېږي خو معنویات پاتې کېږي. له الله پاک سره اړیکه تر ټولو شیونو مهمه ده. همداراز انسان باید په مادیاتو مغرور نشي، بلکې د نعمتونو په بدل کې د هغه چا منندوی اوسي چې او شکر یې ادا کړي چې دغه نعمتونه یې ورکړي او بیرته یې ترې په اسانۍ اخیستی شي، نه دا چې کفر وکړي او ځان ته غره شي او په ځان باندې ډاډه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه دعا کوله چې اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین، خدایه ما د یوې سترګو رپ په اندازه باندې خپل ځان ته مه پرېږده، ته د هر څه کارساز شه. که دغسې انسان فکر ولري او دغسې مخکې لاړ شي، هېڅکله به خوار او ذلیل نشي. مال ولرئ، د دنیا متاع ولرئ، د بهترین اسباب دي، نعمتونه دي، خو د الله پاک شکر ادا کوئ
الله پاک سره اړیکه ښه ساتئ او په نیکو لارو باندې مصرفوئ. که په غلطو لارو باندې انسان یا خپل مال مصرفوي یا پرې غره شي او غرور کوي په نورو او نورو ته په سپکه سترګه ګوري، دا مال ترې الله پاک فنا کوي. دغه کیسه چې مو ولوسته همدا درس پکې دی.